د 201 خالد بن ولید قل اردو لا ښوونیز مرکز څخه 150 تنه مجاهدین فارغ شول. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. ملي دفاع وزارت وایي د 201 خالد بن ولید قل اردو لا ښوونیز مرکز څخه 150 تنه مجاهدین دا یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په بریالیتوب سره فارغ شول. دغه مراسمو کې د نوموړي قل اردو درستیزوال حافظ انځرګل عبدالله او د تعلیمي مرکز اړوند مسؤلینو ګډون کړی و. د تعلیمي مرکز مسؤلینو په خپلو خبرو کې فارغو مجاهدینو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ وویل هغه څه مو چې دلته زده کړي د عمل جامه ور واغوندئ او خپلو همسنګرانو سره یې هم شریک کړئ تر څو مستقل آزاد او خپلواک هیواد ترڅنګ په اسلامي او شرعي مفکوره سمبال غښتلی پیاوړی او مسلکي ځواک هم ولرو. یاد مراسم د تصدیق پاڼو په ورکړې سره پای ته ورسېدل. بل پلو له 215 اعظم قول اردو څخه 196 تنه مجاهدین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت اړوند د 215 اعظم قول اردو د بېلابېلو جستمانونو 196 تنه مجاهدین د مسلکي زده کړو مخابره، د هوا، میډیک، سیوا د موزي، هوان او سنایپر لپاره دا خوراب ښوونیز مرکز ته معرفي شوي وو. نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. دغه مراسمو کې د یادې قل اردو ګڼ شمېر مسؤلینو، منصبینو او مجاهدینو ګډون کړی وو. مسؤلینو په ویناوو کې یاد فارغان خپلو راتلونکو دندو ته متوجه کړل او همداراز نوموړو مجاهدینو ژمنه وکړه چې د هیواد په هر ګوټ کې به د خپلو مشرانو د لارښوونې مطابق قدم اخلي او د خپل هیواد له ملي نواميسو او سرحدونو څخه به دفاع کوي.